په خیبر پښتونخوا کې یو ښایسته کلی و، خو د دغه کلي خلک ډېر زیات ساده وو او په دغه کلي کې یو دوه ګاونډیان هم اوسېدل چې په دغه یو کور کې احمد شاه او د هغه ښځه اوسېدل او د دوی سره په ګاونډي کور کې رضوان شاه او د هغه ښځه اوسېدل. یوه ورځ رحمت شاه خپلې ښځې ته وویل یو ښځې زه خو وایم چې خیرات مو وکړئ ځکه چې اوس خو زما نوکري هم پخه شوه ستا څنګه خوښه ده؟ او سریا زما هم خوښه ده خو ته لاړ شه او د خیرات دپاره سامان راوړه. ښه ښځې زه ځم او سامان راوړم خو ته لاړه شه او دې ګاونډیانو ته وینا وکړه چې څه نه څه نه په حی چې نن زموږ خیرات تیاری له به راشي. ښه سریا زه اوس ځم او هغو ته وینا کوم. او بیا د رحمان شاه ښځه لاړه شي د رضوان شاه د لیکره. نو رضوان شاه هغې ته وویل که بیا څه پوښتنه رالیدم کله پریس نشته چې تاله درکړو. زه ستاسو نه سوارم نو خو نن زموږ کره خیرات دی او مایشي تاسو ځانه څه په خانه کې راشي زموږ کره. سو خیرات مو دی خو خیرات ته څه په خوشحالۍ چې کوئ تاسو؟ ولې تاسو ته پته نشته دی څو چې احمد شاه په نوکرۍ باندې ولګېدو. هلئ غرقه شومه داسې وې ستا خاوند په نوکرۍ ولګېدو یو داسې پیره دی چې درشم راته کور ناست دی په نوکرۍ نه لګي. دا خو د قسمت خبرې دي چې د چا په سکې وي ځکه او د چا په سکې. ها بس تا ته دې مبارک وي خو که ما خدای پاک د دې سپیره نه چېرته خلاصه کړي. او بیا د احمد شاه ښځه د هغه ځای نه لاړه شي. رضوان شاه غرقه شومه تباه شومه ستا د رازه خو زما ټول ګن په بربادۍ کې تېر شو. نه چې ته خدای پاک داسې پیدا کړی نو په دې کې زما څه قصور دی؟ ها نه چې ته نوکري نشي کولی نو خان خو بربادولی شي که نه چې د ښځې د خبرو نه یې خلاصه شمه. ها نو ته بېغمه شه دا کار خو د شیطان دی نه رښتیا دا کار خو د رضوان دی دا په څه وکړمه. خو بیا څه وخت پس د احمد شاه بچی وشي نو د هغو کره رضوان شاه او د هغه ښځه راشي. احمد شاه بچی دې مبارک شه ته ډېر زیات بختور یې چې ځان ترې پخپله هم پیدا کو. رضوان شاه دا ته څنګه خبرې کوې ستا دماغ په ځای دی که نه؟ او زما دماغ په ځای دی که خدای دې له دې بچي نه خلاص کړي چې زه د ښځې له دې پیغورونو نه خلاص شم. ته خدای دې تباه کړه تا کې لږ غونتې هم عقل او شعور نشته اوس زما د دې کوره که نه د لاسه مې خرابېږي. خو بیا رضوان شاه او ښځه یې د هغو د کوره لاړ شي. خو چې کور ته لاړ شي نو رضوان شاه ته یې ښځه وایي رضوان شاه چې ته هم ونه کړي ستا د دې بېعزتۍ بدل به زه د دې نه ضرور اخلم ضرور. ها بیګم ښه ده چې نن دې خپلې خبره وکړه که نه ستا د فرینو په همیشه در ټول په ورځونه وځي. ولګي نو مړه ته ملا ځان ته نه روې ستا بېعزتي کوه او ته ورته غلی او ولاړ وې. بیا یوه ورځ احمد شاه او د هغه ښځه د کور نه بهر وي چې د رضوان شاه ښځه لاړه شي او ماشوم راوچت کړي او د ځان سره یې کور ته راوړي. خو بیا لږ ټایم پس احمد شاه او د ښځه کور ته راشي او ماشوم ولټوي خو ماشوم په کور کې نه وي. رحمان شاه چې زموږ بچی سي شو هغه چېرته تللی هم نشي او هغه ماشوم دی. نو ښځې تا ته خو ما وویل چې هغه په کور کې یوازې مه پرېږده اوس به یې چېرته ګورو. هر څه چې وي سریا خو ما زما ماشوم پیدا کړه کنې زه خو به مړه شمه. خو بیا رضوان شاه او ښځه یې راشي چې ورسره د احمد شاه بچی هم وي. زما بچی دغه دی هله زما بچی ماته راکړئ. هله خدای ته پکې لا ګوره دا ستا بچی نه دی دا خو زما بچی دی ستا دماغ خراب دی که تا له ولې. نه دا زما بچی دی خو دا تاسو زما نه پټ کړی دی زما بچی راکړئ که نه زه ډاکټري خلکو ته وایم. چې چاته وایي نو ووایه تاسو زما په وچې باندې دعوه کوئ زه په تاسو باندې رپورټ کوم د کري خلکو ته وایم. رضوان شاه دا ستا ښځه څه وایي زموږ بچی یې راکړئ کنې بیا به ښه نه وي. ستا ښځه زموږ په وچې باندې دعوه کوي ته خپله ښځه پوه کړه. رضوان شاه خبره جرګې ته مه وباسه کنې بیا به ته له ښه نه یې خو زموږ ماشوم راکړه. څنګه به ښه نه وي دغه ماشوم زما دی چې ته چاته وایې نو ووایه. خو بیا د دوی خبره جوړه نه شي او د کلي مشران راشي د دوی د خبرې د حل کولو دپاره. ملک صاحب دې دواړو زما په بچي باندې دعوه کړې ده خو دا زما بچی دی. نه ملک صاحب دا ماشوم د دې نه دی دا زما دی خو دې زما په ماشوم باندې دعوه کړې دی. چاپ ما ته پزه نشتی چې دغه ماشوم د چا دی خو تاسو ما له دغه ماشوم یوې ورځې له راکړئ چې موږ پې فیصله وکړو. نه داسې نشي کېدلی دی له خو ما له 5 ګنټونو پای نه دي ورکړي او په دې تاسو بوتم دی خو به مړه شي. نه ملک صاحب دا تاسو له ځان سره بولئ چې زر تر زره دا فیصله وشي او زما ماشوم ماته میلاو شي. ښه نو چې تاسو بیا دغه نه منئ نو دغه ماشوم به بیا په منځ باندې کټ کوو نیم به ستا شي او نیم به ستا شي. تا تاسو وایئ ملک صاحب دې خو به زما ماشوم مړ شي دا فیصله زما نه ده فخه. ډېرې خبرې مه کوئ دغه ماشوم دی دغه به کټ کوو نیم به ستا وي او نیم به ستا نورې فیصلې مانه نه راځي. تا ملک صاحب تاسو دغه ماشوم مه کټ کوئ دا د دې
ماشوم دی ما درو ویلو دا زما ماشوم نه دی صاحب ولې ځل د دې درو ما درته ویلو چې دا زما ماشوم دی او زما به باز ما ته اوس پته ورګېده چې دا ماشوم د رضوان شاه نه دی دا د احمد شاه دی دا ته څه ملک صاحب علي په خپله خوله ونوي چې دا ماشوم زما نه دی د دې دی بالکل هلې ته انکار وکړو خو هلې دې ځکه انکار وکړو چې هغې خپل بچی په مړ په حالت کې نشودي دی خو صاحب ستاسو دغه فیصله غلطه ده ستاسو سره څه ثبوت دی چې دغه بچی د دې دی د ما سره دغه ثبوت دی چې کله ما وویل چې دا بچی به زه بوځم یوې ورځې له نو دغه زناره وي چې زما بچی به نه بوځېدله ما په یې نه دي ورکړي او دی به مړ شي او تا راته وویل چې نه دی بوځه نو د دې نه ما ته دا پته ولګېده چې دا بچی ستا نه دا د دې دی او اوس تاسو دواړه دې دا بچی دې ته حواله کوئ او مخکې کېږي چې زه تاسو جیل ته بوځم او زه تاسو را ټول عمر دپاره قید کړمه چې بیا آینده دپاره تاسو داسې چل ونه کوئ او بیا دغه دواړه جیل ته بوځي او احمدشاه او ښځه یې په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروي